نور شاعري دا هم تاسو اورئ قدرمنو کتونکو نور هم ډېر شاعرانو پکې شاعري کړې ده او بیا سپیشل اکمل لیوني پای کې ډېر ښه شاعري نو راځئ چې دا پیکیج وګورو. چې غرضی صاحب راغلی دی د هغه مننه کوو او تمه ترې لرو چې د دنیا ټولو پښتنو ته به د خپل ټلویزیون په شیشه باندې د دې ځای د پښتنو د هلې ځلې هم دغسې وښیي لکه څنګه چې دی مخکې کوي. تېره ورځ د اماراتو پښتو ادبي ټولنه مرکز دبۍ یوه دستوره په پاکستان سوشل سنټر شارجه کې وشوه. د غونډې مشر میلمه ښاغلی پروفیسر ډاکټر خادم حسین و چې په خصوصي توګه د ګډون دپاره د پاکستان نه راغلی و. د دستورې مقصد د ټولنې چیرمین ښاغلی بشیر احمد بشیر ته په مخه ویل و. ښاغلی بشیر احمد بشیر د ټولنې چیرمین و چې د هغوی ډیر زیات خدمات دي او د ټولنې د پرمختګ دپاره همیشه هلې ځلې کړې وي. ټولو شاعرانو، ادیبانو او راغلو میلمنو د ښاغلی بشیر احمد بشیر په خدماتو باندې رڼا واچوله او دا یې ووي چې د بشیر احمد بشیر خدمات په تر ډیره مودې پورې یاد ساتلی شي. کومه ټوکه ده چې په مونږ ونه شو، کوم ناورین دی چې په مونږ تیر نه شو، کوم غم دی چې په مونږ رانغی. راشئ د پېښور د نننۍ پېښه اخري پېښه وګڼئ. راشئ که ته د هر ګوند دی، که ته د هرې نظریې، که ته د هر مسلکې، خو چې په شجره په نسب په خټه پښتون یې، راشه د دې خاورې غم وخوره. بله غونډه د غني خان بابا 100 کلیز جشن و، خو تر اوسه موږ 15 کتابونه چې دی هغه چاپ کړ. چې راغلی زما ژوند ته زما ژوند او زما زړه دی، زما سکون زما خوښي دی، لنډه ده زما هر څه دی، د خپل ځانه سره یې وړل. د درد احساس مې د حسینو زړو ته ورساو، د چا له قصده مې نن ظلم په خپل ځان وکړلو. سولې الفت راوړه رازه د آسیا زړګي ته، د هندوکش د غاړو خلکو د ارمان وکړلو. د کلي خان ستړی مزدور په خپلو سپو وداړو، د انسانیت د توهین حد و چې انسان وکړلو. چې د چا زورو بس د هغه شوه، گدری وران کا ختم کیسا شوا، زړګې مې صبر مات شیشا شوا، دا زندگی هم ساجبا شوا، خپلوان تراخ شول پیسه خوږا شوا، سترګې شوې اوږې خېټه مړه شوا، خالد هاغا مینا چې سا شوا، مونږ یو تږي اوچا چینا شوا، خوندونه لاړل شمه ومړه شوا. په دې موقع د خیبر پښتونخوا مشهور شاعر اکمل لیونی هم په پروګرام کې په خصوصي بلنه راغلی و. اکمل لیونی په دې موقع خپله خوندوره شاعري وړاندې کړه. د خیبر پښتونخوا د دې ستر شاعر شاعري په پوره نړۍ کې مشهوره ده. د اکمل لیونی یو د شاعرۍ یو جداګانه انداز دی او هغوی بیا په خپله مزاحیه شاعرۍ باندې ټول محفل نه داد واخیسته. اکمل لیونی د خپلې شاعرۍ په ذریعه د خیبر پښتونخوا په موجوده صورتحال باندې رڼا واچوله. ما ته د دې کلي دومره لګي اندازه، اوس پکې ما په میلمستیا ورته راځه. ما ته د دې کلي دومره ولګي د پته، زه اوس خبر شم څنګه څه د حقیقته. دلته د انسان وینه د ډېره بې قیمته، یو اخلي غلط مطلب د بل د شرافته، ورک پکې نادار دی او بادار دی په مزه، اوس پکې ما په میلمستیا ورته راځه. دلته خپل څوک نه پېژني قدر د پردو کوي،
دل ترور درور د سر خبره په پیسو کوي دلته د خپل کور څوکیداري خلق په غلو کوي دلته مغول لګي مشري په پښتنو کوي دلته مړه راپاسي دباونه په ژوندو کوي وته تر پخوا د غیرتونو جنازه اوس پکې ما په میلمستیا ورته راځم وې ملا وې په تخته چې لمبوی مړې واورئ بخانه د الوانه بغیر نه کېږي دغسې نکاح هم د ملا نه بغیر نه کېږي ما پاکستاني افسر ته ووې ظلم مه کوه ما پاکستانی افسر ته وې ظلم مه کوه وې کار مې په تنخوا باندې د غلا نه بغیر نه کېږي دغسې نکاح هم د ملا نه بغیر نه کېږي ای د کونډې زویه څه خو بویه دا متل شوې او د کونډې زویه څه خو بویه دا متل شوې فصل په پټي کې د ډیرانه بغیر نه کېږي دغسې نکاح هم د ملا نه بغیر نه کېږي ټیک ده چې اکمله شاعر نه یې شاعر ګوټې یې ټیک ده چې اکمله شاعر نه یې شاعر ګوټې یې خو یو مشاعر هم ګورستانه بغیر نه کېږي غوښې وروجې پولاونه کله خورم او کله نه خورم بې وینا پردي ودونه کله خورم او کله نه خورم د دې خېټې تندروالی او د معدې را سره غم دی پرشاتونه مرشاتونه کله خورم او کله نه خورم سګنې مې لسم حج اوس ناسه ورسره ښه شم داسې ډېر پردي حقونه کله خورم او کله نه خورم څه وړوکې سړی لیمه لوی افسر د دې وطن یم ایماندار یم رشوتونه کله خورم او کله نه خورم ښه په شره برابر یم ښه د شرې نه خبر یم په سارو پردي فصلونه کله خورم او کله نه خورم سوالي د خدای خو نه یم ډوک بوږي غوندې ملایم انجیو والا سیزونه کله خورم او کله نه خورم اوس خو شکر دی په کور کې لوی واړه رانه زارېږي په سوباړو ګزارونه کله خورم او کله نه خورم ښې مستۍ ته مې زړه کېږي خو د عمر تقاضا ده دمامو ته چورلکونه کله خورم او کله نه خورم زور د شعر مې اوس کېناست چې کمزورې شوم اکمله ښه د خلکو له غوږونه کله خورم او کله نه خورم د پروګرام په اخره کې د پروګرام مشر میلمه ښاغلی پروفیسر ډاکټر خادم حسین هم دستورې ته وینا وکړله ډاکټر خادم حسین ووی چې ما اورېدلی وو خو نن مې په خپلو سترګو ولیدل چې د اماراتو پښتو ادبي ټولنه مرکز دوبۍ په متحده عرب امارات کې د مسافرو په صحیح توګه خدمت کوي د تصوراتو یا د احساساتو د اظهار دپاره چې کومه محاوره پکار ده چې هغه تاثر
ورسئ د هغې د رسولو دپاره کله ناکله انسان او انسانان او د انسانانو ټولنې انسان د فرد په حیث او د ټولنې په حیث کله عاجز شي لاچاره شي بېوسه شي چې هغه شان ولټوي دوه درې خبرې ستاسو مخې ته ایښول غواړم اول خو د ټولو نه اول خو په رښتیا خبره دا ده چې د اماراتو ادبي ټولنې نوم خو ما اورېده او د کتابونو په صفو مې هم کته او بعضې مجلو باندې مې هم کته او بعضې ملګرو سره مې سلام دعا هم راشه درشه او ناسته پاسته م وه خو دومره لوی کار نه نوم خبر په رښتیا خبره دا ده د زما خو دا خیال دی چې ما وختي سوچ کولو دا څومره 40 کاله دا دومره بغیر ستړي کېدو نه 40 کاله چې صرف تاسو په یو ځای ناست هم یئ دا هم د یو پی ایچ ډي تحقیقي مقاله ده قدرمندو کتونکو یو ځل بیا هرکلی ویم تاسو پیکیج وکتو او د اکمل لیوني پکې ډېره ښه شاعري وه جی ټیک وه که نه او ډېره ښه وه او څو